سلامونه دوستانو، څنګه کولی شئ د خپل آی ډي نوم بدل کړو؟ مثلا د دې آی ډي نوم ده حاکم کول، غلط شوی ده، زه د حاکم ګل ورکوم. تاسو به تر هر څه مخکې لاندې راسئ سیټینګ اینډ پرایوسي ته. سیټینګ اینډ پرایوسي به کلیک ورکړئ، لاندې به راسئ، لاندې تاسو ته پنځم اپشن ښکاري سیټینګ. په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ چې مو کله کلیک وکړ تاسو ته اول راځي پرسنل انفارمیشن. پرسنل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته ټول اول چې کوم اپشن د هغه درښیي جنرل کې پرسنل انفارمیشن کې نیم، په نیم باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دوستانو په نیم کلیک وکړ دلته به تاسو ته راسي اول نوم او درمیان نوم او لاندنی نوم. دا زه کوم محمد حکیم. وګورئ دوستانو دا ما کوم محمد حکیم، او زه غواړم دا نوم بدل کړم. دلته لیکلی دي چې تاسو یو ځل نوم بدل کړئ بیا تر شپېته ورځې پورې نه بدلیږي، माना 2 میاشتوں پورې نه بدلیږي. अगर आप फेसबुक पर अपना नाम तब्दील करते हैं तो आप 60 दिनों तक इसे दोबारा तब्दील नहीं कर सकते. कोई गैर मामूली बड़ी हरूफ, रमूज, औकाफ, हरूफ या बेतरतीब अल्फाज शामिल नहीं करें. کوم غټ حروفونه، رموز او اوقافونه یا بې ترتیب الفاظ وایم پکې شاملوئ. اول سر سوچ وکړئ چې تاسو څنګه نوم ورکولی شئ. محمد حکیم. اوس دلته دوستانو غواړي وایي تاسو خپل کوډ ورکړئ، نو زه دلته خپل کوډ ورکوم. دوستانو څنګه چې دلته ما خپل کوډ ورکړو نو زه غواړم چې خپل نوم بدل کړم. وګورئ دوستانو نوم راغی محمد حکیم، ایمیل ادرس، فون نمبر. نو تاسو په دې طریقه سره اسانه خپل د موبایل نوم خپل د آی ډي نوم بدلولی شئ.